السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم د آنلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ ما تاسو ته پر تمنیل باندې یو تصویر درکړی و دوستانو چې هیک سوی یا غلا سوی اکاونټ تاسې چیک کړئ. ډېری کسان تاسې پرې لیدلي وي دوستانو په فیسبوک کې پوسټ کوي که څوک خفه سوی نه وي زما آی ډي یو چا غلا کړی وی یا زما موبایل د بل چا سره و، چا ته یې غلط کمنټ نه وي کړی، چا ته یې میسج نه وي لیږلی. نو راځئ دوستانو زه نن داسې طریقه درته ښیم دوستانو چې تاسې به پوه شئ چې آیا دا زموږ په آی ډي باندې یو چا ته میسج لیږل سوی ده. په یوه ځای کې به په ټولو شیانو باندې پوه شئ دوستانو، کمنټ سوی ده، لایک سوی ده، څه سوي دي، دا ټول سیټینګ یې په یوه ځای کې درته ښیم دوستانو. نو راځئ تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټۍ نښان او په حال باندې کلیک وکړئ تر څو د دې ګیلو څخه هم خلاصو دوستانو. زه خپل فیسبوک اکاونټ خلاصوم، کله چې ما خپل فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ په دې درې ټکي نښانو باندې کلیک کوم، ورسره پروفایل خلاصوم. کله چې مې پروفایل خلاص کړ دا زما خپل پروفایل ده دوستانو. راځو په دغه درې ټکي نښانو باندې کلیک کوم، دلته په اول سر کې لیکلي دي اکټیویټي لاګ، په دغه ځای باندې کلیک کوم. ګورئ دوستانو دا فعالیت ده په فیسبوک کې. هغه اخري ځل لپاره دوستانو زما په فیسبوک کې څه سوي دي، عبدالغفار حفیظ کمنټډ آن هیز اون فوټو، په خپل عکس باندې مې دغه کړی دی دوستانو، کمنټ کړی دی دا یو. ورسره تاسې کتلی هم سي دوستانو، داسې ګورئ ورباندې کلیک وکوئ، دوی مو خپل ډایرکټ هغه تصویر ته بیایي. دوم دوستانو بیا کمنټ ما پر خپل تصویر باندې کړی ده، بیا ویډیو یې کمنټ کې ده دوستانو، پوسټ مې کړی دی دوستانو. ګوره دغه ریکویسټ مې قبول کړی دی دوستانو، د عزت لا ده او دغه ده دوستانو، دغه ته حمید الله سجاد پوسټ ته مې دوستانو لایک ورکړی دی دوستانو، تاسې ورته وګورئ. بیا مې د عبدالصمد ناروغ پوسټ ته لایک ورکړی دوستانو، بیا مې ریپلی کړی د کمنټ ته پر خپل تصویر باندې. بیا مې دوستانو تاسې ورته وګورئ کمنټ مې کړی دی د امین الله فشار باندې، دغه کمنټ ته مې دوستانو لایک ورکړی دی دوستانو. بیا مې کمنټ کړی دی پر خپل عکس، بیا کمنټ پر خپل عکس، ورسره دغه رقم دوستانو هر څه چې ما په خپل فیسبوک کې کړي دي. کوم د یو چا ریکویسټ قبول کړی دی، کوم چا ته بلنه لیږلې ده، کوم چا ته میسج لیږلی دوستانو، کوم چا ته کمنټ کړی دی، کوم چا ته لایک کړی دی، کوم چا کمنټ ته لایک کړی دی، کوم کمنټ ته ریپلی کړی دوستانو. په دغه ځای کې تاسې کیټګوري هم بدلولی شئ دوستانو، تاسې ورته وګورئ په خپله خالي پوسټونه غواړئ، پوسټ ټاک غواړئ، عکسونه ویډیوګانې غواړئ، هر څه چې غواړئ دوستانو تاسې ورته وګورئ دوستانو، هر څه درته راوړئ دوستانو. دلته په دا يیر په ځای کې کلونه غوښته سي، اوس مطلب زه د تېر کال د غواړم، دا بل کال دا بل کال دا بل کال، په دې ځای کې یوه داسې ګټه هم رسېدای سي دوستانو چې کله تاسې وخت یو چا ته کمنټ کړی وي او هغه بیا درته ورک وي، نو هغه هم په دې ځای کې پیدا کولی سي. نو مننه دوستانو، که چېرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضروري لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.